پښتانه ډېر خطرناک خلک دي. د دوی عمل کړه وړه په دې کې اکثره ظلم جبر شامل وي او دوی نه محسوسوي. زموږ له رویې څخه هر سړی متاثره کېږي له چا سره چې موږ ناسته ولاړه لرو. د پښتنو اکثریت چې دی دا په روحي مرض نفسیاتي مرض اخته دي او زموږ ښځې چې دي دا سل په سل کې روحي مرض لري، نفسیاتي مرض لري او دا زموږ له کړو وړو زموږ له رویو څخه د دوی ذهني حالت مسلسل خراب وي، مسلسل متاثر وي. پښتانه اوس دا رقم آموخته سوي دي چې ظلم جبر ته دا د عبادت بولي. کله چې یوه ښځه د پلار له کوره راواده سي او د میړه کور ته راسي، د کور ټول خدمتونه د دې له غاړې وي، چای، ډوډۍ، بوټونه پالش که، کالي ومینځه، که 12 تنه یې که 11 تنه یې د دې ټول خدمت دا کوي، دا ښځه یې کوي. بیا به هم سر ځینې ګیلهمند وي، خواښې به جلا ګیلې کوي، لیورونه به هم لګیا یې چې زموږ ورېنداره موږ ته کالي نه راکوي یا پر وخت باندې موږ ته ډوډۍ نه راکوي. دا ورېنداره ښځه دا دی وي لکه موږ چې مزدوره راولو. مزدور 8 غنټې کار کوي، لیکن زموږ هغه ښځې چې موږ یې راودوو دا تقریبا 40 غنټې کار کوي. او تر ټولو غټه خبره چې له میړه سره بېدېږي هم د میړه ټول خدمت د دې په غاړه وي، خو بیا هم میړه ځینې ګیلهمند وي. نو له دې څخه اندازه واخلئ چې پښتون په ښو نه ارځي. پښتون سرچار څونه ښه کوي دی چې دی خوا به دی. حالانکه دا ښځه په کور کې داسې خدمت کوي لکه یو بنګي. زموږ تشنابونه، واشروم دا هم دا صفا کوي. بل پښتون د ښځې د لور خور او د انژغور مسلې نه چیړي، نه بیانوي او نه اهمیت ورکوي چې دا ښځې زموږ په څونو سخت حالاتو کې له سختو مشکلات سره مخ وي، ظلم جبر ورسره کېږي. موږ دغه مسلو ته توجه نه ورکو او نه د ښځې مسله ګڼو، نه مرض ګڼو او په مجلس کې خو یې څوک نوم هم نه اخلي. موږ د مور په نامه شرمېږو، د خور او د ښځې په نامه هم شرمېږو. حالانکه په اسلام کې اوس که چیرې موږ د حضرت بی خدیجې نوم اخلو نو دا نور خلک ورسره رضی الله تعالی عنها وایي. که موږ د بی عایشې نوم اخلو فخر پکو او موږ زر رضی الله تعالی عنها وایو. که موږ د بی فاطمې نوم اخلو نو موږ دا نور خلک او ورسره نوم اخیستونکی رضی الله تعالی عنها. او پښتانه د خپل خور و لور او د مور په نوم شرمېږي. دې ته وګوره چې دا نفسیاتي مریضان دي که نه، د دې علاج پکار دی او دا روح ګیلهمند وي، زموږ سره ښه نه کوي. زموږ انډیوال چې دی د لستوڼي مار دی. په دا فیسبوک کې زه وینم له خانداني سړي سره ناسته ولاړه کوه، له خانداني سړي سره کښېنه، فلانی خانداني نه دی. موږ په دا خپل ګریوان کې کتلي دي څومره تباه او برباد یو. او یو وارې بیا وایم چې پښتون نفسیاتي مریض دی، د دې علاج پکار دی. علاج به څوک کوي؟ د دې د علاج دپاره داسې یو لیډرشپ پکار دی، داسې د خبرې سړی پکار دی. او دا اول وار دی چې زه زموږ د کور د ښځو په مشکلاتو خبره کوم، په ستونزو یې خبرې کوم. او بل دا تاییدوم چې زموږ ښځې ډېرې عظیمې دي، د دوی د خدمت له وجې زموږ کورونه آباد دي او د دوی د دعا په برکت به موږ جنت ته ځو.